پښتون قام چې خوشحال بابا یې د راټولولو ارمان بالاخره ګور ته یووړ. بایزید روښان راټول نه کړای شول او احمد شاه بابا چې دوی ته یې د یوې ډېرې سترې او تاریخي امپراتورۍ بنسټ کېښوده، مګر دا امپراتوري بیا هم ونه ساتل شوه او تالا ترغۍ شوه. ډېر کلونه وروسته باچا خان د پښتنو په دیرو، درګاګانو، حجرو او بانډو باندې وګرځېده تر څو پښتانه په دې پوه کړي چې ژوند هم ستاسې حق دی او د دې دپاره مبارزه وکړئ. هغه هم دا ارمانونه بالاخره په خپل تابوت کې تر جلال آباد راورسول او د جلال آباد په یو کونج کې خاورو ته له ځانه سره یوړل. بیا هم د پښتون د ویښتابه دایا یو وخته پورې ویده وه، خو د وزیرستان له دشتو، د وزیرستان له کنډوالو او د وزیرستان له خړو درو بیا کلونه وروسته د پښتنو یو غورځنګ راپورته شو او دا ناره یې وکړه چې پښتون انسان دی او د ژوند حق لري، د دوی په کور کې د ترهګرۍ لپاره ځای نشته. په دغه ناره کې ځینې داسې غږونه وو چې خپله یې هم د خپلو کورنیو ډېر شیرین غړي له لاسه ورکړي، د ژوند ډېرې لوړې ژورې یې لیدلې او زندانونه یې ولیدل، په زندانونو کې یې سختې وګاللې، مګر دا ناره یې چې پښتون ته ژوندون غواړو له ژبې پرې نه وته. په همدې ډله کې یو کس ګیلمن پښتین یا ګیلمن پښتین وزیر هغه څوک دی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په دغه انقلابي حرکت کې غږ او چیغه واضح ده. هغه یو ځای وایي د پښتنو په قتلیام خاموش ملک او ملا له تاسې دومره ګیلمن یم چې حد نه لري، که یې په مینه کې په دار شمه پروا یې نشته، په پښتون قام دومره مین یم چې حد نه لري. ګیلمن پښتین تازه له زندانه راوتلی، د پاکستان د پوځ له زندانه راوتلی، ډېرې جالبې خاطرې لري او نن په سپینو خبرو کې خوشبختانه چې لرو یې له ځانه سره. پښتین صاحب ستړی مه شي. ډېره زیاته مننه قدرمن شینواري صاحب، تاسې ته او ستاسې لیدونکو او اورېدونکو ته د زړه له تله په ننګ افغاني سلامونه او احترامات. خدای دې وکړي چې تاسې او ستاسې لیدونکي راته روغ جوړ خوندور وي. ډېره زیاته مننه چې موږ به میلمانه کړو او زموږ د زړه درد او خبرې تر ولسونو رسوئ. له زندانه خو دا د شکر دی په خیر راوتلی. ما یو ستا عکس ولیده ډېر داسې جالب و راته، د ګوتو نوکان دې شنه و، دا زندان کې شنه شوي و؟ هو ولې شینواري صاحب همدغسې ده. زندان کې شکنجو باندې شنه شوي و؟ ډېری وخت داسې و چې مقصد ایستل کېدل نوکان، هلته له خلکو نوکان ایستل کېدل، بیا نو چې تازه وشي نو بیا حتما دا دغه راوړي، تغییر راوړي، رنګ بدل کړي. پښتین صاحب یو ډېر همدې ځینه به یې راپیل کړو. راځه، ما غوښتل چې ستا د ژوند لوړې ژورې هم یو وارې ورباندې پوه شم. ته چې ونیول شوې څه کیسونه یې درته واچول او چا ونیولي، څنګه یې ونیولي، چېرته یې یوړې، په دې پوهېدې؟ زه خو پېښور ته راغلی وم، په پېښور کې له یو ملګري سره روان وم، په سړک هغه سعودي عرب ته تلو، نو بیا په لاره کې فوجي پاټک راغی چې ما پېژندپاڼه ورکړه، نو دستي ما ته د رکوزېدو امر وکړ. وایي ستا چې کومه پېژندپاڼه یعنې پاکستانی شناختي کارت دی هغه بلاک دی. نو زه چې کمپیوټر ته ودرېدم په هغه کې واچ لیسټ یو قسم سور نشان زما په پاڼه راتله. فوجي ما ته وایي تا څه کړي دي؟ ما د خپل قام او د وطن د خپلواکۍ او د یووالۍ خبره کړې ده، نور خو زه په څه کیسه نه یم پوه چې ما داسې څه کړي دي. یعنې دوی فکر کاوه چې کوم په ترهګرۍ پېښه یا څه شي کې ککړ دی. خو بیا وروسته چې دوی
زه پوره ونیولم، زما لاسو ته یاد کړی او سترګو ته پټۍ شیان راچول. ما ته فوجي وایي ویرېږه ما، ته تر اوسه ترهګر ډیکلیر شوی نه یې، خو چونکې پیژندپاڼه د بلاک ده نو موږ د اتمن وړو. مال د ډار زه یعنی د ویرې زه په کیسه کې ځکه نه یم چې زه کم از کم په خپل ځان او له خپل ضمیره مطمئن یم چې مقصد زما ګناه څه ده او زه ولې له دغې شکنجې سره مخامخ کېږم. زه ډایرکټلی فوجیانو ونیولم، اووه ورځې په پېښور کې وساتلم. د هغه نه پس یې بیا بنو ته او بیا ډمډیل او دوسلي شمالي وزیرستان ته یوړم. له هغه پس یې په نهمه شپه بیا د میرانشاه انټروګیشن سنټر چې کوم د فوج او د نورو ادارو په شریکه دی، بیا هغه ته یوړل شم. دا نور وخت مې بیا هغلته تېر کړ. فکر نه کوئ چې دا یو پلان و؟ ولې نه پلان و. زما شناختي کارت پیژندپاڼه د دوی د یوې ډېرې مهمې ادارې څخه لخوا بلاک شوې وه. زما شناختي کارت بلاک شوی و. د دې در مخه زه د فوجي پاټک باندې ودرېدم، دوی ودرولم. مشر منظور هم را سره و، ډېره قافله وم. نو ما ته چې فوجي کیپټن را مخکې شو، زه یې تر غاړې ونیولم. هغه په سیټلایټ کې ورته وایي چې سر نیک نیم ګیلمن وزیر میرے سامنے کړه ہے. هغه ورته وایي چې اب جانې دی اسکو نه وایي اوس یې پرېږدئ، ځکه چې زموږ سره قافله وه، ولسونه ډېر ورسره، نو د مخه دوی دا پلان درلودو چې ما ونیسي. بالاخره دوی ترسره. او بیا په څویمه ورځ باندې تاسې یو ویډیو راغله او هغې ویډیو ډېر زیات خلک خفه کړل او خلکو وویل چې ګیلمن وزیر به دا خبره کړي، دا ویډیو به یې ثبت کړي او د نورو ملګرو به دا ویډیوګانې ثبت کړي، مګر ګیلمن وزیر د بدلېدو نه دی. دا ویډیو یې در باندې ولې وکړه؟ دا خو تقریبا 2 میاشتې مسلسل، 1 میاشت 2 ورځې چې زه ما ته را په یادېدل د ډېرو سختو شکنجو. لنډه دا چې د قیامت واقعات چې ملایان بیانوي په څه نه څه شکل یې موږ په د جوماتونو کې ترې او بیا په کتابونو کې موږ لیدلي دي چې په قیامت کې بیا داسې سختي دي، په قبر کې یوه پشتۍ بله داسې سره ننوځي نه، او داسې ورونه دي او کرنټونه دي او د برق تارونه دي. ما کتاب هم رښتیا شینواري صاحب په دې باندې ډېر تفصیلا لیکلی دی چې زموږ سره څه شوي دي او څه سره کېدل. په دې ما کتاب لیکلی دی، هغه ته مې ورکړی دی یو د کتابونو دکان ته چې هغه باید چاپ شي په ښه طریقه. په هغه کې مې ډېر تفصیلا لیکلی دي. 22 ورځې مسلسل زه خوب ته نه پرېښودل کېدم. ویل به یې چې چکر لګاو نه، زه به ګرځېدم چې بیا به ما ورته لږ استراحت به وکړم، کېبنم. دوی ویل نه اجازه نشته. بیا به یې یو 15 ساعته پس یا 1 ساعت پس به یې 15 دقیقو له اجازه راکړه چې کېنه. بیا نو په دې منځ کې به دوی زما خفې په هغه پنجرو ورته ایستلې چې ډېر به د خوب نه مقصد زه سرګردانه شوم. بیا به یې تلی دا د خپو تلي چې دي دا به یې راوهل او بیا به چې دوی پوه شول چې یاره سړی لکه چې په څه نه څه شکل هغه آرام ورته محسوسېږي، نو بیا به ګرمې اوبه یا داسې د مرچکو غوندې ترخې اوبه دا به یې سترګو ته در دغه کولی. حتی چې دې حال ته زه رالم چې زما وړه لور ده چې ما ته ډېره ګرانه ده، هغه هم په یو داسې د کومه په شیشه کې بنده وه. هغه زما تر خپل لاندې وه، ما ته وایي په دې باندې د پاسه یعنی چکر لګاوه او چکر پې لګاوه. ما به چې خپه پې کېښودله ډېره په چل ول به مې دا خپه کېښودله، ما ودرې چې دا لور به مې نارې خو نه وایي، داسې فریاد خو نه کوي. بیا به مې خپه ورو کېښودا چې بیا به یې فریاد رانه غو. مولانا شکر دی لکه چې دا شیشه مضبوطه ده، زما خپه زما د لور تر نسه نه وررسېږي نه. په دا بل خوا زما د زندان په د کوچنۍ کوټه کې مې مور مخامخ راته ناسته ده. اوس د هغې په دا لاسونو کې کوچني سوري شوي دي، واړه داسې یو بیمارۍ نیولې وه. زه ورته وایم مورې نو دا څه در پېښ شوي؟ هغه وایي دا خو مریضي ده او بیماري د مال بیا علاج ولې نه کوې؟ وایي څوک دی را باندې وکړي؟ زما 2 ورونه دي. وایي هغه ستا 2 ورونه هم دوی راوړي دي دلته په دا نورو کوټو کې په دا سایډ در سره شکنجه دي نه. زما یو وراره دی چې نوی قیدي فوجیانو راوړ، هغه ته وایي آپ کا نام کیا ہے؟ نو هغه زما د وراره نوم یې ورته یاد که، وایي میرا نام، هغه زما د وراره نوم یې یاد که نه. زه نه غواړم دلته په مرکه کې د وراره نوم یاد کړم په هر صورت. نو داسې عجیبه ماحول جوړ شو. مخامخ به ما ته ملګری ناست و، ما به هغه ملګری داسې خوځولو چې پلانه دا شی خو ما ته راکړه، خو ما ته به ملګرو توجه نه راکوله. بیا ما د ځان سره فکر وکړ چې دا خو زه مړ یم،
زما دا روح د خلکو سره خبرې کوي ځکه نو روح ته خو څوک دغه نه ورکوي داسې توجه ځکه چې په هغه خو د انسانان نه پوهېږي د روح داسې سل قسمه کیسې وي یعنی په دغه حالاتو کې که زه درته ووایم کوم اړخ یې بیان کړم درته یعنی څه یې بیان کړم صحیح هغه ټول اړخونه به بیان کړو زما دا د ویډیو خبره وه ویډیو ته څنګه مجبور کړې دومره تعذیب خو چې هر څوک چاته ورکي سړی راځي خبره کوي دغه د ویډیو کیسه ولې در باندې وکړه او بیا په هغه وخت کې ستاسو او د ملګرو احساسات څه وو تا سره خو نور ملګري مو ولته زه د ملګرو له حاله نه یم خبر چې لا هغوی څه ځکه هغه ما نه دي لیدلي هېڅ په زندان کې و بېشکه چې په یو زندان کې خو موږ او دوی سره لیدلي نه دي البته په آخري ورځو کې یو ځلې په داسې حالاتو کې سره ملاو کړو چې زه ډېر سخت په بد حال وم چې زه ملګرو ته ور مخامخ کړم بیا یې ما ملګري پېژندلم نه مخامخ یې راته کېنولي وو چې د ملګري نه یې دغه پورته کړه هغه چې دوی کومې ټوپۍ در واغوندي وایي دا پېژنې زکیم یې راته یادول مال نو ما خپل دا ملګری نه پېژندو نه بیا مې چې وپېژندو دوی ته ما یو قسم ډېره زاري م وکړه ما دا لاسونه مې خلاص کړي چې زه د خپل ملګري سره خو لاس مې لاو کړم ویډیو چې د دوی د هغه ورځ وه د 14 اګست ورځ چې دوی لمانځي په دغه ورځ زه په پنجره کې ناست یم او توپې ډزېږي او قسمه قسمه هاون خلاصېږي او اسمان شین او سور دی زه په خپل حال رالم ما ته مخامخ یو کس ولاړ و اوږدې اوږدې سڼې وې ږیره یې وه ښه په دغه سړی ولاړ و د چای پیاله یې په لاس کې وه ما ته وایي زه د سوات یم او مقصد ته زړه مه خوره ما څونه زارۍ تا ته وکړې چې ته ویډیو جوړه کړه مونږ یې نه نشرو هغه او دغه خو دغه دی بالاخره هغه ویډیو یې درنه جوړه ده وایي خو ته زړه مه خوره مقصد نشرو یې بیا هم نه نو زه بیا په ځان پوه شوم چې ما ویډیو جوړه کړې ده ځکه دا چې د دوی کوم غټ جج و په فوجي عدالت کې دا به ما ته ویل چې زموږ سره داسې انجکشن او میډیسن دي که موږ وغواړو ته به له خپل کنټروله بهر وې به همدغه ګیلمن چې دا یې خو بیا چې څه موږ غواړو څه در باندې وایو هغه در باندې ویلی شو نو زه تر اوسه هم خپله ویډیو ما ډاونلوډ کړې وه خو کته یې نه شم د خپل ځکه چې هغه د اردو کهاوت چې خدا کې عدالت کې بعد سبسه بڑی عدالت ضمیر کې ہوتی ہے تو خدای له عدالته پس تر ټولو ستر عدالت د خپل ضمیر دی زه هره ورځ خپل ځان په خپل د ضمیر په عدالت کې پیش کوم چې دا ویډیو ولې شوې ده او څنګه شوې ده خو له خپل ضمیره په دې مطمئن یم چې ما یوه نیمه میاشت تقریبا چې هر څه مزاحمت کېده هغه مې ورسره کړی خو دا په آخر وخت کې بیا هم زه په دې نه یم پوه شوی چې ما په ویډیو کې څه ویلي دي او دا ویډیو ما څنګه جوړه کړې ده دا سوال تر اوسه هم سوال پاتې دی صحیح تاسو یو شعر ویلی و چې ټول پښتانه زما خپله دا اوس د بدن ویښتان ستا په خبرو هم ودرېدل د هغې شعر پر یادولو هم او ستا چې کومه خبره یي ما ته چې کومه معلومه ده د یو ملګري په حیث باندې هغه واقعا همغسې یي دا د تعذیبونو پړاوونه خپله یې په تا باندې غیر د دې نه چې دا کومه کیسه دې وکړه له اولې ورځې نه کوم داسې سخت سخت پړاوونه در باندې تېر کړل تاسې وویله چې زما نوکان شنه شوي دي او په زندان کې شنه شوي نوکان یې ایستل هلته صرف شنه کېدل خو نه تر ټولو سخت پړاو دغه و او که نه نوکان خو به یې داسې په پلاستر نیول او کشول به یې نو تر ټولو سخت پړاو دا و چې زه خوب ته نه پرېښودل کېدم دا ډېر سخت اذیت وي چې کله انسان پرله پسې یو میاشت 20 ورځې 15 ورځې 10 ورځې مسلسل ته بې خوبه وساتې دا له خپل حاله مکمل ووځي انسان بیا قسمه قسمه فکر او قسمه قسمه سوچ سره مخامخ کېږي دویم تر ټولو سخت مقصد چې برداشت کېدو نه او انسان به پکې بېهوشه کېدو نو د تختۍ وه د اوسپنې وه د چادر وه د څه شي کمره هم چې وه په دې کې یو زنځیر له چته راځوړند و په دا زنځیر کې به چې دوی وتړلې دا لاسونه لکه اوس دا لاسونه دي دا به امریکانۍ هات کړی دي دلته داسې کر وایي ټیټ شي په سړي کې خپلې ټینګېږي لاسونه به یې داسې په غلط طرف شاته در واړول بیا به یې دا لاسونه داسې په غلط طرف پورته کول پورته نو هغه ملایان وایي چې په قبر کې پښتۍ یو په بله داسې مخامخ ننوځي نو دوی به د انسان دغه پښتۍ په شا طرف د یو بل سره ولګولې او دا د پوزې سر او د غټو ګوتو د پښو د غټو ګوتو سرونه به د په مځکه او نور به د ټول وزن
په لاسونو راغلی و. نو په دې کې به چې ډېر زیات هم سړي گزاره کوله، 15-20 دقیقې به دې دغه کوله، نور به بیا بېهوشه کېدې، بیا به له هغه راکوزېدې، بیا به د اوسپنې چوکۍ وه په هغه کې به بیا کېناستل کېدې، هغه چوکۍ به هم له لاندې خوا خپله ورو ورو ګرمېدله، بیا هغه ته د برق په دغه شاټونه ورکول او بیا په زور اوبه درڅکل یا کاوه چای درڅکل نه، بیا دغه ته نه پرېښودل چې تا ته مقصد بیا د بې ما دغه دغه غوښتنه به دې کوله چې زه باید لاړ شم واشروم اټینډ کړم، نه حمام ته لاړ شم، د دې اجازه هغه بیا خو څه زیات یې 100 قسمه کیسې دي، ډېرې د سړي په خوله ولاکه راځي، نه داسې بل قسم حالات وو. زه وایم ښه به دا وي چې په دې ډېر په تفصیل نه وغږېږم. ولې دومره تعذیبه؟ ولې اصلا تا ورنه پوښتنه کوله یا هغوی درته ویل چې تا څه کړي دي چې داسې تا وویله چې زما خو یوازې شناختي کارت د پاکستان په نوم چې کوم و هغه بلاک شو؟ بس همدغه و د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرتیا او یوه میاشت د دوی د ماته دی وایي که چیرې زه ستا د کور و مخ ته یوه میاشت کښېنم او تا ته په دروازه کې کنځلې او ردې بدې درته کومه او ته زور هم لرې د هغې به وجود ته څه وایې چې ما به ونه وژنې، ما ته هغه د فوجي زندان چې کوم جج و یا میجر و یا کیپټن و چې هر څوک خو دوی ما ته جج معرفي کاوه، داسې د عدالت سیسټم یې جوړ، هغه ما ته وایي ته زمونږ د کینټ مخې ته یوه میاشت ناست وې، د میرانشاه د کینټ مخې ته مونږ ته دې مخامخ نارې راوهلې او بدې ردې او شکنځاوې او سپکې سپورې دې کولې. ما خو زما 2 ملګري تاسې په دغه کینټ کې زندانیان کړي وو، ما خو د هغو ډېره خلاصون غوښتنه کوله، نو هغه چې په هر صورت کې دله ما خو سیاسي مزاحمت کولو، ما خو کنځلې نه دي کړې، مقصد نور داسې څه دوی ویل تاسې کنځلې صرف هغو ته وایي چې د چا ناموس ته یې وکوي مال، نه خو دا خو کنځلې نه دي، دا خو یو تریخ حقیقت دی اوس چې دا مونږ څه وایو، که ته دلیل غواړې خو هلته دلیل ته پرېښودل نه و. بل په دې شي زه ډېر سخت په عذابولم چې ته دا 3 رنګه بیرغ کسه او افغانیت او افغانستان او دا کیسې ته ولې دومره په دغه باندې کوي، باید دا ونه شي، دا خو زمونږ هغه دي او دا هغه زمونږ دښمنان دي او دا دي او هغه دي، نه. نو په دې 2 شیانو پورې زه ډېر په عذابېدلم. د افغانستان حتی چې د افغانستان نه به یې د کرکټ لوبه وګټله یا به د افغانستان د کرکټ لوبه وګټله، په دې به بیا زه ځانګړی ذهني ټارچر کېدم، کسان به راتلل چې نن مو ستاسو په دغه داسې وکړل او نن مو داسې پې وکړل. زه په قید کې وم، هلته ما ته دا اندازه ولګېده، ما ته دا د جیل غټ دغه وایي چې کوم غټ کس دی چې زه ور مخامخ کړم، وایي ستاسو په افغانانو خو نن مونږ ها او دا وکړل، هغه د ایستو امر یې چې ورته کړی و، هغه یې ما ته په هغه زندان کې وویل چې افغانانو ته یې د ایستو امر کړی و. زه نه وم خبر، نه زه خو هلته د ځان په حال دونه نه خبرېدم، خو بیا هم دوی په یو شي اذیت راکولو، لکه دا 2 شیان ډېر مهم وو هلته، چې یو د یجو دهشتګردي ناره او یو د افغانیت شعار، په دغه 2 شیانو زه ډېر زیات په عذاب شویم، حتی چې ما ته یې ویل چې ته د دې وطن غدار یې، تا ته باید 22 کاله بند درکوو فوجي و یا به دې اعداموو، یعنې پانسي به درکوو. څه شی ډېر در یادېدل چې کله ته په زندان کې وې، د باندې د پښتنو ملګرو د وطن په اړه سوچ دې کوو چې څه پېښ شوي دي، د باندې به څه وي، تاسې د لور خبره وکړه، لور در یادېده، مور دې مریضه وه د باندې؟ او زما مور داسې ده چې زما بیتونه وو چې زما په قتل که دا نوره نړۍ چوپ د خیر دی، خو مسلمانه زه خو ستا د کلمې ورور یم او زما په لاش به دومره ویرې وي چې توبې به باسې، ځکه چې زه د 6 خویندو کشرۍ ورور یم. نو موږ تقریبا زه خپل 6 خویندې لرم او په دا ټولو خویندو ورونو کې تر ټولو ماشوم و، یعنی د کم عمر زه یم، د مور هغه ډېر زړه په ما راټول دی، نه موږ په وزیرواله کې دغه ورته وایو، دلته دا مشران دغه ورته وایي چې د کوړنګونه هګۍ مې ده، نه نو د مور زړه په ما ډېر راټول و، هغه د زړه بیماره ده
بیخي ډیره سخت اوس خرابه وه چې زه لکه د ورغلم بیخي اوس دا داسې دا چې د ګرځېدو ووتله ګنې ځوانه ده دومره د ستر ها عمرم نه ده خو ډیره چمتو وه اول خو زما د قید نه بعد چې زه اوس د هغې حال ګورم له یو ډاکټر سر دی د بل هغه نو د دې مور ډیر سخت دغه وره سره که په شخصي دغه یې ګورې نه مور ډیره راته یادېده ما له هغه به ډیره په عذاب وي له خدایه یارېدمه چې خدایه چې په دې زه مجرم نه شم چې د مور زما په وجه زما مور ته دومره اذیت ورځي نه خو بل خوا ولې کام و د سوات د هغه خور اوښکې به چې رایادې شوې چې په برکه یې د باندې اوښکې راوتلې دي وایي چې د یوسف علیه السلام غم دی 4 کاله کېږي چې خپل خاوند پسې مې سترګې ړندې شي بیا به زما زړه ته ډېر تسلي کېدله مال شکر دی که یو خوا زما مور زما کور ودانه زما لور په ما پسې دردېږي خو بل خوا زما د هغو خویندو میندو درد ده او د هغو خویندو میندو د بقا لپاره زه دغه کای ته راغلی یم دا به رایادېدل بل دې شي به ډېر په عذابولم شینواري صاحب چې حقیقت ووایم چې مال خدایه چې زما کام فقط دا زما په دې حال خبره وای چې دا اوس په ما څه تېرېږي ځکه چې هغه دومره محفوظ جیل دی چې په ګوګل میپ کې هم حتی د هغه نشان او د هغه نشته مال چې صرف زما کام په دې خبره وای چې زما سره څه کېږي او څه روان دي ځکه چې د باندې کام خو زه وینم ما په بیتو کې ویلي دي چې لر او کبر ته سپیناوی ورکړم هلته جاسوس دلته غدار یادي مال زما د کام وګړي خو بیا هم ماته د باندې به دوی 100 قسمه فکرونه کوي څوک به وایي دا تربیت ورکوي څوک به وایي دا د عیسایي کسان دي څوک به وایي دا د افغانستان نه پیسې د حکومت نه اخلي څوک به وایي د هندوستان نه یې اخلي 100 قسمه کیسې دي نه دې شي ډېر په عذابولم مال کاش ته دې په عذابېدلی خو چې کام ته خو لږ دا احساس کېدلی چې لکه سړی بیا مطمئن وي چې د یو داسې کام لپاره یو په هغه اخري ورځ چې ما ته والله بالله ژړلې دي نور دي زندان کې په اخري وختونو کې چې دوی د زندان خوند کې دي لپاره ژړلې دي مقصد یو قسم سزاوې راکولې د دې ویډیو د هر شي نه هم پس بیا په مروتواله لهجه یو کس راته غږېدو چې ډېر ښه سړی ماته معلومېدو هغه ماته ویل چې ته په زنځیر کې لږ چغې وایه لږ سورې وایه بیا تا زر پرېږدي وایي ته خو دومره دغه کوې نور هم شعرونه او نارې ورته وایې په دغه کې په زنځیر کې نو هغه نور هم در سره په غوسه کېږي ته ولې د ځان سره دغه کوې زیاتوب کوې نه نو چې کله یې را پرېښودلم په آخري ورځ دغه یې راکړله کالي مالي یې راکړل او استري کړي یې وو اوتو کړي یې وو که نه هغه کالي اوتو شوي وو ما چې سوچ وکړ مال دا قید او دا زندان دا تیر ژوند او دا نن اوتو کالي دا څه رنګه کیسه ده نه بیا چې راوتم بیا هم زه مطمئن نه وم چې یعنی زه وړ کېدم په ټانک کې دوی دا خړه دا د امریکې والا ټانکونه چې کوم دلته دوی ته ورکړل شوي دي په هغه کې مونږ راوړل کېدو ما ته د هغه د اواز نه اندازه لګېده په هغه کې د عسکر د کمربند پټې زما په غاړه لګېدې ما بیا هم ویل چې دا لکه چې زما غاړه د پانسۍ کوم زندي او تار ته برابروي نه زه خبر نه وم چې دا عسکر په ما د پاسه ولاړ دی د هغه د کمربند پټۍ په ما لګي چې کله زه خپلو ملګرو ته زما سترګې ور خلاصې کړې وو هغه مې ولیدل دواړه نو هلته مې بس چې د خوشحالۍ نه به مې ژړلې وي د احساس د څه شي نه هلته مې بیا به په ځان دغه نه وکړ ځکه چې هغه ډېر زیات په بد حال و دواړه زما ملګري ګیرې یې ډېرې زیاتې غټې شوې وې ما خو خپل ځان نه لیدو خو دوی خو مې ولیدل ډېر سخت په بد حال و نو زه دا وایم چې د مبارزې ملګری څه وي دا تر ورور هم خوږ وي تر هر څه شي خوږ وي چې څوک ستا د سنګر ملګری وي بیا زما دا 2 ملګري ما ته بیخي زیات ګران وو په هر وخت به مونږ او دوی په یو ځای وو نو چې دوی مې په داسې حال ولیدل ډېر سخت دا زکیم نه ځای در سره ادرامان یوه ورځ نیولی و زکیم زکیم او یې په سبا پسې ونیو بیا ما عبدالرحمن دا یوه یو ځای در میاشت سره دوی نیولي د خلاصون دپاره مزاحمت وکړ د میرانشاه د کیمپ مخې ته سره د ملګرو د غورزنګ د مشر منظور او د علي د ټول ملګري وو د هغې نه پس بیا د دوی مازغه ماته ډېر خراب و ځکه چې د دوی د کیمپ په دروازه کې ناستل او بیا دوی ته نارې ور وهل دا خو هم زه وایم چې په دوی ډېر بد لګېدل زه بیا یوه میاشت پس پسې ونیوم اختر ما په کور وکړ دوی اختر هم په قید کې تېره کړی و تاسې ویل چې ما څوک نه دي لیدلي په خپلو ملګرو کې نور پښتانه دي لیدل چې هغه ملتپالو دوی نیولي یا افغانان دوی نیولي د کوزي پښتونخوا د بري پښتونخوا دوی نیولي اوسي بلې یو لیدلې مې نه دي خو هلته په سایډونو کوچنی کوچنی دغه وي پنجرې وي د هر چا ځان ځان له خپله خپله دغه وي
هغه کې یو زادران و، مقصد د بر زمونږ د بر وطن افغان و، د کوز افغانان خو بیخي ډېر و. هغه نور زمونږ د درې ملګرو نه علاوه کوم د ملت پال ګوند کس یا د تحریک کس نه و، دا ټول نور بیا د ترهګرۍ په دغه راوړل شوي. دا زادران فکر کوم په امنیتي پولیس کې د دنده درلودله یا وظیفه، د هغه خبرو نه د انداز نه اندازه لګېده، خو هغه خپل ذهني توازن له لاسه ورکړی و. قرآن مجید به د په خپله سینه پورې ټینګ نیولو، فوجیانو به کوشش کولو چې قرآن مجید ترې یوسي، نو ده به نارې والې، ژړل به یا قرآن مجید به یې نه ورکولو، ورته ویل چې تاسې ما حلالوئ بیا مې وژنئ، مقصد زه دا قرآن مجید تاسو ته نه درکوم. زه د هغه سره ډېر سخت ځورېدم. مال چې اوس د وزیرستان وایي، د پېښور وایي، د کوزې پښتونخوا وایي، مقصد زه قسم په خدای به که به دومره زیات پې ځورېدلی وای، ځکه چې خو ما به ویلی چې د دې وطن دی، دلته یې خلک دی او دغه دی، خو دا په کرښه د هغه غاړې افغان و، یو دغه و، یو بلم ډېر د کم عمر کس چې له چارسادې فکر کوم راتله وزیرستان ته، هلته یې ملګري و، یو هغه هلته نیول شوی و. بیا یې دوی ته ویل چې اوس تاسې دا ومنئ چې یعنې ما دا کړي دي، ما ریموټ په مونه ایښي دي، ما بریدونه کړي. دومره سخت جبر او تشدد وي هلته چې څه درته وایي هغه در باندې منلی شي په زور او په ظلم باندې. نو دا خلک قسمه قسمه حالات ما هلته لیدلي دي. او د وزیرستان ډېر د کم عمر ماشومان هلته په هماغه زنځیرونو کې راځړېدل، فقط په دې نوم چې تا طالب ته لاس ورکړی دی، تا طالب ته ډوډۍ ورکړې ده، تا د طالب سره مقصد طالب دې میلمه کړی و یا دغه کړی دی، په دې نوم باندې رنګ رنګ حالات و. پښتین صاحب مور درته کله نه دی ویلي چې زویه دا ته څه کوې؟ زه به خدای مکه زما تاسې یادونه وکړه چې د کوړنګي هګۍ موږ ورته د کوړکي هګۍ وایو، هغه کشر ماشوم ته د کور. نو کله هم درته نه دی ویلي چې زویه دا ته څه کوې؟ تا بیخي او داسې خلکو ته جالبه خو دا ده چې مین ته خلک وایي چې زه خو حقې دی، مګر د وطن مین ته خلک وایي چې لیونی دی. او کنه دا چې کله هم د مبارزې ډګر ته راوځي، تر ټولو سختې ادارې بیا په خپل کور کې اول درته مخکې شي، لکه پلار او ورونه او بیا مور. هغه درته وایي چې مقصد دا شی خو ډېر خطرناک دی، ته به ها شې او دا شې نه. خو په اول وختونو کې که دوی هڅه کړې هم وي چې دا مه کوه، او ما په هر صورت مزاحمت کړی دی، هغه به مې کنوینس کوله، په دې به مې پوهوله چې مورې داسې دا ټولې دا ژړغونې او دردونکې د مظلومیت ویډیوګانې به مې دې ته ورستولې. مال مورې مونږ د دغو خلکو غږ جوړېږو. په څه نه څه شکل هغه ما دې لارې ته راوسته چې هغه زما سره رضا شوه، خو فقط به یې دا ویل چې که وایې زویه خو مقصد احتیاط کوه، ډېر سخت مه غږېږه، ډېرې سختې کیسې مه کوه. دا ټینګار به اوس یم را باندې کوي چې په ټلیفون ورسره غږېږم ووایي چې زویه لږ د خولې سره پام کوه او ها او دا. نور داسې په سخته یې نه دي. او مېرمن او لور هغه اوس ورسره عادت دي. مقصد لور بار بار ټلیفون کوي راته په ورځ کې. اوس هم دا ملګري زما سره ناست دي، ګواه دي د دې خبرې. په ورځ کې تقریبا یو زه وایم تر 10 وارونه هم زیات زنګ راته وایي. فقط دې ته زنګ راوایي یا بابا ما ته د کامیس اخیستی، ډېره ماشومه ده نه ښه، بیا دا بند کې بیا بیرته زنګ راتېر کړي، ما ته د هغه د غاړې هار اخیستی دی، ما ته د افغاني کالي اخیستی دي. دې ته بس لکه زه ډېر زه فکر کوم چې زه ورته یادېږم ډېر. خو آی مجبوري داسې ده چې بیا دلته اوس د مشر منظور ترڅنګ موږ د پښتنو په کلیو کوڅو کوڅو ګرځو، تنظیم سازي کوو، د خپل تنظیم مضبوطوو، یو ښه طرف ته یې رابولو. ځکه دې ته روزګار نه یو چې لکه یې راوتلی یم، یو لس شپې به مې ټولې په کور نه وي کړي، بس بیا هم د خپل کار په مخ وو. که څوک اوس هم وایي شینواري صاحب اوس داسې ځای ته د زندان زخمونه د کور کې مور خپلوانو دوی ولیدل؟ نه مې دي چاته هم دا شیان. اوس هم دوی راته وایي، دوی به مور به مې دغه وکړل، دا شنه ډرمونه څه دي چې دا ډېرې اوبه پکې ساتل کېږي، ډرم مونږ ورته وایو دلته په دا مور یې د اوبو نه راته ګرم کي، ډکې کي د اوبو نه، بیا دې ته ډېره مالګه ور واچوي نه، بیا ما په دغه ډرم کې کېنوي، وایي زویه دا دی چې په وجود کې وینه روانه شي، دا به په تا کې وینه ولاړه وي. دا وزیرۍ طبیبۍ را باندې کوي، د وزیروالي علاجونه چې کوم دي چې کور ته لاړ شم، شګه راته ګرمه کي، په هغه مې طبي وجود نه، هغه خپل علاج را باندې کوي. خو ما دا شیان نه دي ورته ښودلي چې دا نظم مې چې ویلی و شینواري صاحب، دا جالبه دغه ده. ما چې نظم ویلی و ما خپل وراره ته وویل، هغه موبایل ته ټول شیان اچوي.
مال ګوره ما نظم ویلی دی، ما خو مور ته په کور کې قرآنونه او قسمونه خوړل چې لکه ما ته هېڅ چا سزا مازا دا شیان نه دي راکړي، صرف په اول ورځ دوی د مال دا نظم چې په کور کې څوک درنه وانه اوري او څوک یې ونه غږوي، نو بیا هغه خو نظم په څه ناڅه شکل دغه ساتلی دی، په مور مې نه دی اورېدلی. خو زما خویندې چې کومې دي دا خو نو په بېلابېلو ځایونو کې واده شوي دي. اوس مې یوې خور چیرې په د چا سره په کور کې دا نظم اورېدلی، ما ته یې ټلیفون راتېر کړ، دا داسې بغارې وایي داسې ژاړي، مال څه وشول خورې چا ووهلې چا در سره زیاتوب وکړ څه وشول، مقصد داسې زیاتی چا په دا کور کې در سره وکړ چې ته ژاړې. مقصد هغه وایي نه تا خو ما ته دا نه دي ویلي، په تا یې داسې کړي دي، سپي یې در پسې راخلاص کړي وو، نوکان یې در نه ایستلي وو، دا او دا. وایي نن میرانشاه ډاکټرانو ته زه مقصد خپلوان وړلم په کور کې د علاج لپاره تلم، وایي په لاره مې د فوجیان په پټک لیدل، وایي سترګې مې نه ورباندې چلېدلې، ستا نظم مې وایي دغه ته راتلم. نو ما د ټول چې څومره هم زموږ خویندې واده کړل شوي دي په کورونو کې د هغو خپلوانو ته مې زنګونه تېر کړل چې ګورئ چې داسې نه وي چې زما په خویندو دا دغه واورئ نظم، ځکه په هغه کې خو ما هر څه بیا ویلي دي. زه نه غواړم چې زما کورنۍ د دې شیانو نه خبره شي، ځکه چې دا مبارزه ډېره اوږده وي، شاید بیا هم په منځ کې زندانونه راتللی شي، بیا به دوی دا فکر کوي چې دا خو اوس هم لکه چې دغه حال دی، حالانکه د پولیس په عامه زندانونو کې دا کیسې نه وي. ولې دغه حالت ته راغلی، ولې دومره سخت تنګسو ګاللو ته سړی راشي؟ تا خو ډېر ښه ژوند لرو د په منځني ختیځ کې، په خلیجي هیوادونو کې مسافر وي، هلته د کار کوو او ژوند دې برابر و، او اوس دې هر څه پرېښودل دې سایډ ته راغلي؟ او ژوند که زه ووایم بیخي مې خوندور ژوند درلودو، دا شاعري او خپل وزیرستان کې دا بنډاري، دا میداني مجلسونه او دا ساعتېرۍ، یو ډېر داسې هغه په ژوند مین خلک نه وي. بیخي مې هغه رقم د ملګرو د ټول کلي د ځوانانو د ژڼو ساعت په ما پورې تېر وي. زه اوس هم چې کلي ته لاړ شم هلته بیا څېره بدله کړم، کلیوالو ته بیا په خپل کلیوال دغه کې راځم. خو زما په زړه کې دا درد وو د ډېر زیات وخت، او ځکه چې زه د وزیرستان په یوه داسې سیمه کې رالوی یم چې شپه او ورځ هغه د جنګ له یو نه یو حالت راتېرېږي. نو ما هلته حالات لیدل. زما په نظم کې یو بیت دی چې زما هغه د مور په مخ چې تلې وینې مې زړه ته راشي، د زلمي ورور تودې تودې وینې مې زړه ته راشي، لیلا نو زه به څنګه ستا په مخ سرخي یادوم، په مخ پرتې خاورې د خوار یتیم بچي یادوم. دا چې کله به زمونږ کلي ته هاون مرمۍ راتللې، توپ او دا ماټر به راچلېدل پرله پسې، نو هلته مونږ په کورونو کې ژور ژور خلوت مونږ ورته وایو په وزیرۍ لهجه کې، هغه مو جوړ کړي و، دې ته به د خپل سر د فنا لپاره تلو. نو مور مې دا کوچنی لمسی په غېږه کې نیولی او دې خلوت ته ننوځي، د دې خلوت په دا لرګي باندې په دا اول چې ورننوځي په دې ځای دا تندی ولګېدو، نو هغه وینې پرې را روانې وې، لاندې په هغه لمسي په مخ را رسېدلې و، د مور په مخ مې هغه وینې را روانې وې، نه په نظم کې ما هغه راخیستې وې. نو چې کله سړی له داسې حالاتو راتېر شي چې د خپل مور په مخ وینې وویني، او خپل ورونه او خپل ترونه په وینو کې لت پت وویني، د ترهګرۍ د جنګ شکار شي، او د خپل کلي او د خپل وطن خلک وویني چې هغه سیاسر هغه تورسرې چې لمر یې مخ لیدلی نه و، اوس په پردي وطن کې غواړي خیراتونه، نه هغه تورسرې هغه د زمونږ د وطن هغه پتمنې پیغلې چې کله به ناببره جنګ شو موږ به یبلې خپې هغه پیغلې ما لیدلي دي په تورو سرونو، منډې به یې وهلې په ګډونو په دشتو کې، نه نو وزیروال بیتونه دي وایي د جنګ مزه دې ولیده په جنګ کې ګټه نشته، په یبلې پښې د کوره تورسرې راونې دي. نو هغه حالت چې کله سړی وویني نو دا زما په زړه کې بیخي داسې د کاڼي غوندې و، خو یو پلیټفارم مونږ نه درلودو، ځکه چې یو کس به غږ وکړ د هغه سر به سبا په بوجۍ کې بند شوی و، حلال شوی و، باندې به خط پې لیکل شوی و چې دا تر دې وخته مه پورته کوئ، یا به ژوندی ورک شو. بیا چې کله هم پښتون ژغورنې غورځنګ راغی نو ما د ځان سره ویلي و چې ژوند څه ژوند دی زمونږ، بې عزته یو، بې ابرو یو، کلي کورونه مو ړنګ دي، له جوماتو مو مورچې جوړې دي، په سکولونو کې مو کیلې او کیمپونه جوړ دي، په چیک پوسټونو راته 10 وارې په لاره کې سړي ولاړ دي، وایي کहाँ से आ रहे हो किधर जा रहे हो क्या काम करते، مال دا څه ژوند دی؟ له دې ژوند د بهتره دا ده چې د دې راتلونکو خلکو له ژوند دپاره د دې نور ولس د ښه ژوند لپاره باید مبارزه وشي،
راتلونکي نسلونه باید له دغه بدبختیو خلاص شي. زما ژوند که هر څه شي، دا ضروري نه ده چې زما ژوند دې جوړ وي زه د 8000 درهمه تنخوا په بحرین کې واخلم. نو دې شیانو خپل ضمیر دې ته نه یم پرېښودلی. څه بدلون راوست ستاسې د راپورته کېدو تر نن ورځې پورې؟ تاسې د دې وطن خبره مو کړه، سره له دې چې نیوکې به خلک کوي، خو مینه هم په همغه اندازه در سره خلک لري چې سړی د خپل روح او غوښې او د نوک او ورۍ ترمنځ کومه مینه ده او تړون دی هغه نه دغه کېږي. څه بدلون راوست زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ راپورته کېدو که نه؟ پښتون ژغورنې غورځنګ خو ټول پښتون قام ته ډېره سخته ګټه ورکړه، په هغه به زه بیا درته وغږېږم. خو هغه وزیرستان چې د هر وګړي ته به یې خلکو د ترهګر په نظر باندې کتل، د هغه وزیرستان یو عادي وګړي ته یې ډېر عجیبه شخصیت ورکړ. هر کس ته یو ځان یې مقصد یو پروفایل یې جوړ کړ. د ګیلمن غوندې د یو عادي کس نه یې داسې کس جوړ کړ چې د کم ځینې وګړي له ګیلمن هم توقعات او هیلې لري چې شاید دا به زموږ د وطن راتلونکی موږ ته بدل کړي. حالانکه ګیلمن یو عادي سړی و. ګیلمن چا پېژندو؟ د ګیلمن کیسې ته چا غوږ نیولو؟ زما په شمول په لکونو انسانان چې خلکو به ورته د ترهګر په نوم کتل او د کوزې پښتونخوا په بنو پېښور ښارونو کې به هم په هوټلونو کې چا د استوګنې دپاره کوټې نه ورکولې په کرایه باندې. نن هغه خلک په نړۍ کې خلک د انسان دوسته او د ملت پالو او د افغانیت پالو په صفت او په نوم پیژني. دا صرف وزیرستان نه، د پښتونخوا په لکونو انسانانو ته دا استعداد ورکړ او د نړۍ په سطحه نن خلک د وزیرستان او بیا بالخصوص د ټول پښتون ولس داسې ګوري او داسې شماروي چې دا خلک اصلا ترهګر نه دي، خو دا د ترهګرۍ د جنگ شکار دي. په دوی ترهګري په زور ورته پل شوې ده چې په موږ دوی ټپه د ترهګرۍ لګولې وه، هغه موږ راواخیستله ځان نه مو پاکه کړه، بیرته مو په هغه خلکو پورې شخه کړه چا چې په موږ لګولې وه. او د لر او بر په منځ کې چې کله هم د ډاکټر نجیب غوندې شخصیت په دار زړېدو، نو دلته په وزیرستان کې خلکو خیراتونه ویشل په عامه دغه باندې، نه خلکو په یو بل زیری کول چې داسې وشول داسې وشول. نه، اوس د هغه ډاکټر نجیب تلین لمانځل کېږي. دلته دا ولسونه خلک ورته دا اتل په نظر ګوري، خپل اتل یې ګڼي. نو د وطن خلک به بر وطن ته په دې نیت تلل چې هلته به مونږ کافر ووژنو، افغانان کافران دي او مونږ دا د کوزې غاړې پښتانه افغانان چې یو دا مسلمانان یو، مونږ غازیان یو، هغه کافران دي. اوس د کابل په درد تر اټکه پورې ولسونه داسې دردېږي لکه د خپل کور درد. زیاتره هلته په کوزه پښتونخوا کې چې ما په خوله باندې لفظ نه راځي، خو ته کله کله دا خبره کوي چې ګلخانان هغوی دا خبره کوي چې صحیح ده نشنلیزم چې دی دغه نوی نشنلیزم نیو نشنلیزم په کار دی، پولي هغوی پکې مني. نو هغوی وایي چې خو تاسو که ژغورئ خو وزیرستان وژغورئ، افغانستان سره ستاسو څه کار دی چې چغې ورته وهئ. دا چغه ولې په پښتون ژغورنې غورځنګ کې راپورته شوه؟ داسې ده سعید شینواري صاحب جانانه، اول خو مونږ یو کور یو، یو وجود یو، یو ملت یو، هر څه عزت و ابرو. ما بله ورځ په داسې طنز انداز کې ورته ویلي دي چې لا ټکه تر کابله چې زموږ ودونه وي موږ دا سندرې پکې وایو چې بي بي شیرینې زیړې ګولې را باندې واچوه سورشال جوړه لاسونه. لا ټکه په آخوا تر دیلایه پورې بیا خلک هکلې یې موجي توسی پشاور لګي جاڼه هو میری دلبر جاڼه بیا دا سندرې وایي. نه موږ لا ټکه تر کابله بیا لا مو تر باسینه بیا دا ګرد دا جغرافیا نه ده، رنګونه مو یو دي، عادت عزت ابرو مو یوه ده، ژبه مو یوه ده، کلتور دود دستور عنعنات مو یو دي، مذهب مو حتی یو دی، هر څه مو یو دي. نو اول خدا خو خیر دا بیا بیله موضوع ده. بله دا چې په بر وطن کې امن نه وي، دا مونږ دا کوزه پښتونخوا دا وزیرستان دا بیله بیله سیمې چې اور یې واخیست د څه له وجې واخیستو؟ نه هغه څه ورته وایي زما له خوار یتیم د پور واخیست، ښه شوه لمنې نن اور واخیست. نه
ښکلی کابل د کړلو رنګ په وینو ځکه نن رنګ ته ترې ستا لاهور واخیست. داسې ده چې په بر وطن کې امن نه وي نو په یو صورت چې دا څوک فکر ونه کړي چې کوز وطن او کوزه پښتونخوا به خوندي او په امن وي. دا چې په کوزه پښتونخوا کې امن نه وي او کوزه پښتونخوا مونږ په ذهني او فکري لیول دې ته تیار نه کړو چې دا وطن ستا کور دی، دا افغانان ستا ورونه دي، تاسې یو ملت یې، یو مو تاریخ ته، یو مو ابرو ده، تر هغو به په کوزه پښتونخوا کې ډلې او ټپلې تیاریږي او زما د بر وطن په خلکو باغ خاوره به یلغارم کوي، ګزار به هم پې کوي، برید به هم پې کوي، هر څه به مونږ په خپل منځ کې به سره جنګېږو. نو د دې د وجې دا شی سخت ضروري دی او ډېر اړین دی او دا ناممکنه ده چې مونږ صرف د کوزې پښتونخوا لپاره زما بیتونه و چې زه بې له ملګرو سړی نه یم او تش د خبرو سړی نه یم، بر افغان مې هم د بدن وینه ده، نه صرف د لرو سړی نه یم او نن که په وطن شو بیا مې وګوره زه خالي د غورو سړی نه یم. نو زمونږ د بر وطن او د لر وطن امن، خپلواکي، یووالي، ښه ژوند دا هر څه سره تړلي دي. نو دا ډېر سخت اړین دی، دا باید هر څوک له فکره وباسي چې د بر وطن لپاره ولې نارې. دا څومره شعرونه دې په زړه کې پراته دي، یاد کړي دي وسړیه؟ ما وویل زه به تا نه پوښتنه کوم چې زندان کې څو شعرونه لیکلي دي، کاغذ در سره و که نه؟ خو زه چې تا ته ګورم تا ټول شعرونه په یاد ما تر اوسه شعر په کاغذ نه دی لیکلی او که نه، دلته مې دغه ورته ساتلی دی راجسټر، هلته دلته یې لیکمه. دې کې څو شعرونه دي راجستر کې؟ درې څلور کتابونه خو به اوس هم وي پکې خپل. دا پردي خو مې بیا بلا یاد کړي دي چې د چا له شعر خوند د چا شعر په زړه کې راکړي. زه نه غواړم چې په یاد یې کړم، خو بس خپل مې یاد وي. ښه، او دا پوښتنې اول په کار وي. راځه یو ستا په ځینې خاصیتونو باندې وغږېږو. یو ملګري وایي چې ډېر زیات ټوکي دی، او بله خبره دا ده وایي چې د تعلیم په اړه هم ترې نه وپوښته چې د څومره زده کړې کړي که یې نه دي کړي. او ټوکي خو دا خو بیا نو له مشر منظور واخله د غورځنګ در هغه وګړو پورې چې د چا سره ما وخت تېر کړی هغو ته دا ډېر ښه درک ورکوي. رښتیا هم زه د کیمرې نه را په دې خوا، یعنې چې کیمره راته مخامخ وي، زه فقط هڅه کوم چې خپل ولس او ملت ته د یو مظلوم څېره را وړاندې کړم او خپل ولس د غلامۍ په دا بدبخته ژوند خبر کړم. خو د دې نه چې بیا زه په شاوم بیا سختې ټوکې ټکالې، ګپ شپ، بیخي ډېر زیات ساتیری کوم، ملګري سخت خندوم، په دې کې شک نشته. باید انسان داسې واوسي، نه باید په ځان پورې دا دغه نه کړي چې زه خو بیا ما خو لاس کسان پېژني او زه د بیا نو ټوکې نه کوم یا نه 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 نه، زه د اول د سره داسې یم، ټوکې سختې کوم، ډېر خوند راکوي، خلک په عذابوم، ملګري ډېر په عذابوم چې په مجلس کې کښېنو ډېر ملګري ما ته مخامخ نه راته کښېني چې ټوکې راپورې کوي. د زده کړو دې ونه ویله؟ زده کړې ما مې کړې ده په پښتو کې. دغه داسې ده که د مطالعې په سترګه ورته وکتل شي نو رښتیا هم زه ځان ته دا ډیګري ورکوم، ځکه چې بیخي زیات کتابونه مې وویل چې څومره ناولونه ناصر احمد احمدي صاحب خدای دې ورته اته واړه جنتونه ورنصیب کړي، د ملت لپاره یې د لیک له لارې ډېر عجیبه کار کړی. زه خو ترې سخت مطمئن یم، په نورو خلکو نه یم پوه. د هغه چې څومره ناولونه او کتابونه دي یو هم نه دی رانه پاتې. که د باچا خان بابا د ژوند کیسه ده، که د خان شهید د ژوند کیسه ده، که د شاه غازي امان الله د ډیوډ جونز نه دی بغدادي پیر، که د هغه واقعیات دي، که د نور محمد ترکی صاحب ناولونه دي، خو چې څومره هم موږ ته اړتیا ده او د دې ولس راپورته کېدو ته اړتیا ده، د هغې په دغه باندې د شاعرانو کلیات ما ډېره هڅه کړې ده، خو ما هغه څېره هم لیا ولس ته مخامخ نه ده راوړې. دلته زه صرف فیلبادیه شعرونه خلکو ته وایم، د پی ټي ایم سټیج کمپیرینګ کوم، او چې چېرته جلسه په ما داسې راشي چې نور مشران نه وي بیا زه ورته هلته تقریر کوم. نور مې هغه څه وایي چې د ګیدړ جګړې ته ځې اسلحه به د زمري در سره وړې، ځان مې بیخي په دې شیانو فټ فاټ او برابر کړی مې ورته، خو زده کړې مې د دریم ټولګي پورې کړې دي شینواري صاحب.
ولې پاتې شي؟ زده کړې داسې پاتې شوې. زه چې په کوم ښوونځي کې وم، رفا پبلک سکول موسه کې ورته وایي، زه په دې کې وم. زمونږ په کلي کې د پاکستاني فوز او د طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوه. نو زمونږ کلي ته نګهانه ماټر توپې او ګولې را شروع شوې. هر چا له خپلو کورونو منډې وهلې. په هغه کې ډېر کسان څوک ټپیان او څوک خوږ او څوک مړه. نو بیا موږ په منډو داسې خوړ و ناره وه، په دې کې د خپل فامیل سره روان وو. بیا زمونږ کلی وطن څو وخته بند و. زما پلار په یوه سترګه نابینه و. نو زمونږ فامیل داسې و چې ډېر و. ما چې په خپل ځان فکر وکړ چې زه زده کړې سر ته نشم رسولی، ځکه چې په زده کړو باندې بیا ډېر زیات مصرف دغه کېږي چې دلته هاسټلونو دغه ته ځې. نو ما فکر وکړ چې همدغه د 3م ټولګي پورې زده کړې د بس وي. چې په خپل پلار مې فکر وکړ مال یاره نو د تربرو په منځ کې هغه ولته خو زما فکر دومره دغه نه و لکه دا اوس چې دی که نه. هغه یو کلیوال کین بغض او ضد وانا دا و. نو ما باید چې پیسې راوګټو، د خلکو سره یو قسم برابر و. بیا لاړم پټرول پمپ و، په هغه کې مې دغه د یو منشي کار پیل کړ چې هغه د 14م ټولګي زده کړې دې نه وي کړي، نه یې شي کولی. خو ما د 3م ټولګي پورې او دومره قابل هم شینواري صاحب. د یوه کیسه باید زه وکړم. په رفا سکول کې یو زر تعداد خو به وي، اوس هغه خلک به ما دلته ګوري. ما په 700 کې 700 نمرې اخیستې. 700 یوه نمره هم نه وکړم. مالا استاذه په 2م ځل په امتحان کې بیا رانه کمې کړې وې چې کومه دغه وي نتیجه ورکوي. په هغه کې ما ته وویل د یو نمره مونږ په طبیعت درنه کمه کړې ده، ځکه چې دا علما اقبال دوی یادولو د اردو شاعر وایي د هغه 700 نمرې وې. نو دلته مونږ نه غواړو چې د هر چا 700 نمرې وي. ما بس ټیک ده که نه چې تاسې دوی ته خو به بیا د دوی بلا بیا ټیک ده که نه وایي. دا یو خبره بل هم راته وکړه. په دې زندان کې د دې خلکو سره ټوکې کولې؟ کله د ډېرې غوسې نه یا په خپل موډ کې د ورته ټوکې کولې چې هغوی به ډېر تعذیب کړي؟ بیا به چې داسې ځای ته برابر شو، سختي به مې ډېره ورته کوله مال چې زر دې ووژني. نه ډېره سختي به مې ورکوله مال چې بټ شي، ځکه هلته د مرګ د زیری دومره خوند کوي. ته وایې چې که د اختر زیری چا راباندې وکړ، نه سړی ذهني ډول دې ته تیار وي چې بس چې زر مړ شم او له دغه ازیتونو خلاص شم. نور ټوکې دغه ته یې نه پرېښودم. کله کله به چې انټروګیشن یا پوښتنې به دوی کولې، په هغه کې به ما یوه نیمه داسې کیسه وکړه چې دوی به پوهېدل. بیا به دوی هم وخندل راپورې چې مقصد ته ډېر چالاکي کوي او دا ځکه چې ما ته یې پوسټ راواړو په سکرین کې د پاکستان ترانه فایل ده. نو زه ناست یم، دا نور ټول خلک ولاړ دي. ما ته وایي دا ته ولې ناست یې، ترانې څه بد در سره کړي؟ بیا د افغانستان ترانه راواړوله په ټي وي کې لګیا ده، خو زه دلته ورته ولاړ یم، په احترام مې لاس په زړه ورته ایښی. وایي نو د دې نه غداري څنګه وي چې ته د پاکستان ترانې ته نه ودرېږې او د افغانستان ترانې. بیا به چې کله ما ځواب ورکړ بیا به دوی وام خندل، خو وبه یې هم وهلم لکه نور یې داسې ټوکو ته هلته نه پرېږدي. لکه داسې بیخي تا ته داسې احساس نه درکوي چې زه د انسانانو په منځ کې یم، لکه ته هلته دا سوچ نشي کولی. وروسته بیا چې کله له 2-3 میاشتو کیسه تېره شوه، بیا لږ دې دغه ته دوی راتلل چې له ما نه یو نیم شعر هم واوري. په پنجره کې دننه به کس په تړلي دغه راغی په پښتو به. اکثر هم پښتانه وو، ټول به پښتو را سره غږېدل. اول په سر کې خو څه چې دوی د روب داب دپاره اردو خبرې کولې، بیا وروسته خو ټول به پښتو را سره غږېدل. که کو د وړوکی جج و په غږ ماړه دا کیسې باید نورې ونه د زندان شعرونه هغوی درنه اورېدلي دي، موږ ته یې نه وایي. دا به راته ووایي. یو خو د ډېر زیات خلکو واورېده او ډېر زیات خلک پرې ودرېدل. بل داسې شعر دی چې غزل و غزل و په هغه کې دا یو کس به و په سایه دغه را سره هغه به د لور دغه ډېرې وهلې نارې، چا به د مور نارې وهلې. نو مال خو زما خو هم لور شته، مې مور شته، مال راځه د دغو نمایندګي وکړه. یو غزل مې دغه کړی و هلته مې لکه چې جج ته ویلی یم مال زه د نورو قیدیانو په نمایندګي درته وایم، زه په دې نه درته وایم چې ګنې ما پرېږده. دا غزل و چې مړ یم خو په زور مې زندګي په اوږو باره ده، مړ یم خو په زور مې زندګي په اوږو باره ده، وخت زندانه هر پلا دې ډکه لانګاره ده. او زه به یم مجرم خو ما د هغې په خاطر پرېږده، جج صاحبه خیر دی زما مور د زړه بیماره ده.
او اخ وړه لورکۍ مې په ما خانه وه ودانه وه، اوس به خواره شوي وي، وخت وشو چې بې پلاره ده. ډېر ښه. او زه ترېنه قیدي یم په پنجرو کې بندیوان یم، خو ناوې مې په شته خاوند کې کونډه بې سینګاره ده. او زړه مې دومره کلک دی لکه کاڼی د تنګون څخه ځان زندی کوم، خورنه ورکه د حل لاره ده. او خیر دی ګیله منه خدای غني دی ما به وبخښي، دغه یوه ګیله مې نن راوړې تر باداره ده. دا هغه دغه وویل، هغه جج وویل چې بس د 22 کالو نه مې 7 کاله جیل په دغه غزل درته رانیم کوو، دا او دا هسې دغه کولې نه په پښتو را سره غږېدو. با وای آیا د ژوندیو قبرستانه رب دې ونړوه، د میرانشاه توره زندانه رب دې ونړوه. رښتیا هم د ژوندیو قبرستان و نه، د ووتو رانه د فکر نه دا غزل. خیر ډېر غزل او دغه شعرونه مې سره را یاد کړي وو پکې، خو بیا به دا بل جیل ته یې چې راوړم په هغه کې مې بیا هر څه ستا ډېر جالب غږ دی که نه، ډېر خوږ غږ دی، او لازمه ده چې په دې دپاره چې ما هم وزنګوې، خپل هېوادوال لروبر پښتانه هم وزنګوې، نو یو ترنم خو هم در باندې حق کېږي د دوی. ها نو دلته به د روژه دا د نورو کسانو به هم دغه کوي، ځکه دلته 5 بجې دي، هسې نه چې څوک وده وي ما زه ترنم شروع کړم هغوی ته تکلیف ورسېږي. د همدغه غزل به په ترنم درته ووایم، خو که وږی تږی یم که په منځ کې پکې بندېدلم وایي مړ یم خو په زور مې زندگی په ګوبر ده، وقت زنده نه لا دې ډکله زه به یم مجرم خو ما د هغې په خاطر پرېږده، زه به یم مجرم خو ما د هغې په خاطر پرېږده. جج صاحب خیر دی زما مور د زړه بیماره ده، جج صاحب خیر دی زما مور د زړه بیماره ده، مړ یم خو په زور مې زندگی په وږو باره ده. اخ وړه لورکۍ مې په ما خانه وه ودانه وه، ونه کې شینواري ډېره زیاته مننه، ما نور ټینګېدی هم نشم اورېدو ته یو دومره قوي خوځښت سره یو ګیله هم کیږي، او ښه ده چې وضاحت وشي. سقوط چې په بر وطن کې راغی، په کوز وطن کې تاسې باندې هم ښه ورځ رانغله، ستاسې د نیولو لړۍ او دا کیسې هم شروع شوې. بیا هم خلک ګیله کوي چې موږ لکه چې هیر شو د دوی نه. نو ستاسې جواب ورته څه دی چې ولې اوس په ځان اخته یاستئ، او که نه
یو نوي حرکت سره یو نوي زور سره بیرته را څرګندېږئ د لر او بر دپاره. شینواري صاحب مونږ خو الریډي مقصد معلومه ده درته چې محکوم وو د یو استعمار لاندې وو او یو تر اوسه داسې دغه خو نه دی شوی پرمختګ چې ته ووایې چې موږ یا ډېر یا قوي شوي یو یا موږ څه داسې دغه شوي یو. نو بر وطن خو په یو نه یو شکل خپلواک وو، خپل حکومت وو، خپل عسکر وو، خپل پولیس وو، خپل امنیت وو، خپل ښوونځی وو، خپله ژبه وه، خپل خلک وو. نو زموږ خو هیلې او تمې له تاسو او له وبخښه زه او ته خو د یو کور غړي یو، خو په هر صورت له بر وطن د افغانانو ډېرې هیلې او تمې وې زموږ، خو هغه یې راپوره کړې هم دي په څه نه څه شکل. ډېره سخته ملتیا او ملګرتیا یې کړې ده او لا یې هم کوي. خو موږ خو بیا که تا ته پته وي د سقوط نه پس دلته دوی بیخي سخت لاس واچول دغه حکومت. الریډي زموږ علي وزیر 2.5 کاله په هغه وخت کې چې دی و په قید کې و. اوس موږ 8 میاشتې له کومو شکنځو نه شو راتېر دلته د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري. د غورځنګ دومره زور و د پښتون ژغورنې غورځنګ چې ټولو ملګرو ځانونه زندان ته راپسې راوستل. له مشر منظوره واخله تر عامه ورکرو پورې دوی ټولو ځانونه زنداني کړل. نور خو د غورځنګ بیا هم هغه عملي داسې قوت نه و ورسره چې څه داسې دغه یې کړی وای اقدام چې مونږ یې په زور له قیده راخلاص کړی وي. مقصد که سړی په احساساتو کې رام شي دلته چې ته په ډېره سختي کې راشي څه به کوې څه. او د غورځنګ خو دومره ملګري دي چې په بهرحال دې مجلس ته زه وایم که نشته اړتیا چې دا وکړم، خو دومره ویلی شم چې غورځنګ په یو صورت د بر وطن افغانان نه دي هېر کړي. زموږ شوهار ګوره، زموږ شعرونه ګوره، د مشر منظور خبرې ګوره، که د ښوونځیو په حواله دي هر وخت موږ خپل رد عمل ښودلی دي. که اوس د افغانانو د ایستو خبره راغله، حتی چې دا خلک دومره زورور دي چې موږ هم له خپلو کورونو ایستلی یو. اوس هم د وزیرستان 6,000 کډوال ژوند زموږ خویندې میندې کوي، نه شو کولی چې خپلو کورونو ته واپس ترې لاړ. نو هغه رقم ګیلې دې هلته رانه وکړي چې کله زه دلته ځان ووینم چې زه په قوت کې یم او زه وس لرم، بیا نو د ګیلې حق لري. اوس خو به زما هر وخت خواست دا وي چې اوس ما د نړۍ په مخ میش چې هر چېرته افغانان ورونه او خویندې یاست، ستاسې ملتیا ته موږ اړتیا لرو، ستاسې ملګرتیا ته اړتیا لرو، موږ ستاسې ورونه یو، ستاسې د وجود برخه یو، موږ د ډېرې سختې شکنجې او د ډېر سختې استعمار لاندې یو، ستاسې ملتیا او ملګرتیا ته موږ اړتیا لرو. او زموږ چې څومره په وس پوره ده او پوره وي ستاسې سره به هم غږ هم پورته کوو، به موږ فرض د ښېګړه نه در باندې اړوو. او قربان صحیح. او تاسې د شکنجو خبره وکړه، تاسې خو شکر دی راخوش شوئ، منظور صاحب هم راغی، زکیم هم راغی، عید الرحمن هم راغی. نور څومره ملګري د پی ټي ایم اوسه پورې بندیان دي؟ اوس خو فعلا یو د زموږ د سند چې کوم ایالت دی د کراچۍ په هغه کې زموږ ډېر سخت پیاوړی مشر دی چې هغه له د کراچۍ د پی ټي ایم مشري کوي، نورالله ترین، هغه په زندان کې دی فعلا. نور داسې ملګري یې دغه نشته د غورځنګ مخکش ملګري چې هغه په قید کې وي او که نه، خو نورالله ترین فعلا په قید کې دی او لیا هم دی تقریبا 4-5 میاشتې پوره شو. او بله خبره دا ده چې طبعا چې تاسې دومره تیز روان یاستئ، مبارزه کوئ، تورونه یا دغه هم داسې دي په پاکستاني حکومت باندې چې په پی ټي ایم کې رخنه اچوي، تفرقه اچوي. داسې هڅې کړي دي اوس چا خیانتونه کړي دي د پی ټي ایم سره تر اوسه؟ څه په پی ټي ایم څه زما پام بدل شو، ډېره بخښنه غواړم لالا، زما پام بدل شو. زما پوښتنه دا وه چې زیاتره د پاکستان په حکومت باندې دا تورم دی چې د پی ټي ایم د ماتولو دپاره په پی ټي ایم کې دننه رخنه ایجادوي، تفرقه اچوي، نفاق اچول غواړي. داسې څه پیښې شوي دي رښتیا په پی ټي ایم کې چې چا خیانت کړی اوسي یا د تفرقې هڅه کړي؟ دا خو د اول ورځې نه دا کیسې روانې دي او که نه، دوی د اول ورځې نه په دې شي مکمل فوکس دی د پاکستاني حکومت چې په څه شکل دغه غورځنګ او دغه تنظیم مونږ کمزوری کوو. مقصد په دې کې دوی خپل خلک به هم دغه کوي او کوشش به کوي چې زمونږ د غورځنګ مخکش ملګري په څه نه څه شکل دې شي ته وهڅوي. دوی کوشش کوي چې دا غورځنګ پرې مات کړي او یا په هغوی باندې خیانت وکړي.
دا غورځنګ نه ماتېږي، ډېر سخت قوي دی او پیاوړی دی په هغه لحاظ، ځکه چې د ډېرو سختو او کونډو رنډو بورو یتیمانو خویندو میندو لا فریاد را پورته شوی غورځنګ دی. او انشاءالله چې او هیلې او امیدونه مو دي چې دا به نور هم قوي کېږي او ماتېږي به نه. او راځه چې نورې راټول کړو. دا بحث ډېر خوږ دی، بیا هم مجبور یو د وخت د کموالي د وجې نه دلته هم د یو روزمات دود دی بندوبست چې په اخره کې سړی یو پیغام ورکوي. لر بر وطن ته ستا پیغام څه دی؟ د ځان غوندې مبارزینو ته د پیغام څه دی؟ لر او بر وطن ته مې دا پیغام دی چې په لحاظ د خدای د هر مکتبه فکر سړی، د هر کاروبار سړی چې څوک هر رقم هم کار کوي په دې ځان نه خلاصوي، په هر چا دا مور وطن حق لري چې د مور وطن د خپلواکۍ او د دغو ولسونو چې دا ویشل شوي دي د دې د یووالۍ لپاره خامخا په فرض او قرض ده چې کار وکړي، ځکه چې یوه مور سړی په خپله حمل کې وساتي، بیا یې پیدا کړي، شیدې ورکړي، بیا تربیت ورکړي. خو دا مور وطن داسې دی چې له دې خاورې موږ را جوړ شو، له دغې خاورې کورونه جوړ کړو، په دې کې په عزت و بې وطنه خلک هر وخت بې قدره او بې عزته کېږي اکثر. بیا له دغې خاورې غنم خورو، روټۍ خورو، ډوډۍ خورو، بیا چې کله مړه شو د دغې مور خاورې په غېږه کې دا بد دپاره دفن و. دا مور خاوره له سخت بد حالاتو سره او دا ولس له سخت بد حالاتو سره مخ دی. په لحاظ د خدای د ټوکو ټکالو د ساتیریو په ځای راځئ چې د دې وطن د یووالۍ لپاره د خپلواکۍ لپاره کار وکړو، د دغې مور خاورې په سر باید ننګ وکړو چې د چا څومره هم وس رسېږي. نو په دې ځانونه مه خلاصوئ چې زه خو ټوکې کوم او زه شاعري کوم او زه دا کوم، دا نه، یا زه خبریال یم یا زه یم یا ده یم. دا مور په هر بچي حق لري چې د دې لپاره کار وکړي. مبارزینو ته مې دا خواست دی چې له شکنځاو، له بدو ردو، له سپکو سپورو راتېر شئ، راشئ په دلیل او دلایل. پښتون جنت ته په زور نه ځي خو په رضا تر دوزخو در سره ځي نه. راځئ دا خپل ورونه چې په هر ډله په هر فکر کې دي په خپله مینه او ورورولي باندې اصلاح کړئ، خپل ځان سره یې ملګري او روان کړئ. ډېره مننه. زما سلامونه به ټولو ملګرو دوستانو ته، مشر ته، علي وزیر ته، شاوخوا چې ناست ملګري دي ټولو ته به یې ورسوئ. کور ودان. ډېره زیاته مننه. خوشحاله کور ودان. لوی افغانستان.